پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه څه حلالوي چې ښکران غوږونه او سترګې چې سالمې. اوس که یو پسه ولو بالکل دا ښکر یې په بیخ کې دننه په سر کې کاټ سوی و لږ نه نیمه نه یا په بیخ کې د هغه قرباني نه ده کول پکار. صحیح سلو یا یو پسه دی هغه بالکل په سترګو باندې مطلب کوږ سترګه یې بولي یا چپک یې بولي یا په سترګو ګرسه نه ویني نسي تلی در یو ځای پورې په خوارۍ ولاړ سي د دې قرباني هم نسي کېږي سړی نه کوي. یا مرزاده دا پسه دی ګرسه غوږونه نه لري یا خو هغه کشني کشني غوږونه لري هغه پروا نه لري یا غوږونه سر له مخ لره نه لري ګرسره په دا بیخ کې یو شی هم نسته د دې قرباني هم سړی نه کوي. یا یو داسې دی چې هغه بالکل دونه ډنګر دی دونه کمزوري دی دونه ناجوړه دی پر لارې نسي تللی ته چې د قربانۍ ځای لره بیا دی د سره تله په کشېدو یې بیا دا هم نه د جایزه دا رقم سړی کوي نه. ټیک سلو یا غاښونه چې دي هغه ختلي دي هغه وتلي دي نو دا مطلب په هغه شو پسو کې نه شمارل کېږي دا هم مناسبه چې دا هغه نه ده د هغه رقم ګوډ راواخله پښه یې نسته ګر سره یې د هغه رقم لکۍ یې په مخ د بیخ کې پرې سوې ده د هغه قرباني هم سړی چې دی هغه کوي نه. او وښ چې دی هغه به د 5 کالو یې غویی چې دی هغه به مثلا د 2 کالو یې پسه چې دی هغه به د 1 کال یې سیرلی هم د 1 کال. ها که چیرې پسه دونه غټ ولو دونه مطلب جوړ روغ ولو هغه د کال په پسو کې دی لکړی وای نه پیژندل کېدی بیا د هغه د هم کېدلی د سیرلی ده نه. سیسو د سیرلی ده نه بالکل د سیرلی غچ دی هغه به کال پر سوی خامخا به پر سوی. او بل خبره اوقات هغه وخت خو د قرباني وخت نو معلومه خبره ده سارا ده بازار دی په سارا کې د چې کله سهار اذانونه وسو مثلا پیشلمۍ ختم سو الته ټیم شروع چیر شي دګا نه الته ټیم شروع د اختر اوله دویمه دریمه د لمر پر وته پر دا ټیم دی. صحیح سلو کې د ورځې کې د شپې کې د شپې علما فرمایي نه به کې و بتی بنی بجلی بنی تیاره به کني پروا نه لري خو د رونا ډیر او دا چې مطلب سارا کې دا خبره ده او په بازار کې چې دا یو ادګه لا هم نه سوي کوي سره ولار سو چې شو قرباني وکړه قرباني سي کیږي چې یو ادګه په ټول شهر کې وسوله مثلا د اشراق پر چې من خو ادګه وکیږي په مرکز په کم ځایو کې بچ وسو د ازما استاد لپاره کافي ده شاو ټول علاقې د لپاره هغه ادګه کافي ده خپل ادګه ضروري نه ده چې زموږ کور وڅنګ ته ده یا زموږ د مالیه ده یا چیشته هغه مطلب ضروري نه ده. او هغه بل خبر ما درته وکړه چې د غیر د بل چا د طرف ته خپل قرباني وکړي نو کاغه نو په خبر ناغه تا ویلو دا قرباني سي کیږي نه دغه غاړي نه په خلاصيږي خامخا به غو ته اجازه درکې سي سلو. او یا دا رقم خبره سو عزیزان یو سړی چې هغه پسې واغسته پسې چې واغسته ورسته په خبر چې او دا خو پلاني سره د پلاني سره غلا کړی وو داغه غلس دی واغسته په خبر چې قرباني نه سي کیږي هغه قرباني هم نه سي کیږي ته به داسې چا سب څه اخلي چې هغه ته په پوسوي چې و دا د دی د خپل دی دا د بل چانه دی لکه کله کله د اختر په شپو کې به خډ ډیر پسونه چې دی هغه غلا کیږي ور کیږي لکه دا اوس چې وټ څونه ور کیږي د اختر بعد چې وټ ور کیږي ډیر سړی پریشان شي نو لہذا چې پوسولې چې یاره دا سړی رنگ د پسو والا نه دی رنگ د رمې والا نه دی رنگ د قصاب نه دی رنگ د گنج والا نه دی نو څه چمکه یو پسو ور سره دی معلومه ده چې دا غلا کړی دی بیا د غلا په پسه باندې قرباني کوي ستا قرباني چې هغه سي کیږي نه. خو خیر عزیزان الله دې وکستي په خبرو باندې سر خلاصوي ستې سر په خلاصوي او کچيري سر نو خلاص بیا خو بالکل پښتنه چې داغه کولای سي وسیمه خبره ده یو سړی چې دغه قرباني کوله قرباني جمپات سره د سستۍ د وجه یا ولي الله اسمه تنگ دی وس پیلاله پیسې نستا وس چې د اختر شپې تیر سولې د اختر شپې تیر سولې وس دلر پیسې په لاس د اختر سره رمه ده وس په ډیره ولاړیږي یو سبا اخلي او غریبان ته به ورکی د خپل خړلې نس سبا اخلي غریبانو ته به ورکی غریبان به هغه بیا خپل خوري ستاده لپاره خړنګ جایز نه ده. سیسو په دا درې ورځې اندر کې ما ته په خپل پیسو قرباني واخستله دا جایز ده ما ته خړل ثواب دي چې وکړو که چیرې تر ولاړ شي پر څلرمه دې څه پیدا کوي یعنی ته مفلس ولې ستا مفلس دا معنا پلاس کې پیسې نه وي دغه پر تا قرباني ولا وست مطلب پر څلرمه یا پر لسمه یا پر شلمه یا تیر کال سړی پس نو حلال کړي وسه ولې یاره بس پریشان یم زه غواړم چې زبسه حلال کم نن دې پس کوي او ته به حلال کې و غریب ته به ورکي یا دا پس و غریب ته ورکي هغه په خپل کور کې حلال کې هغه بیا و خوري ارڅ چې پکول. خو خیر عزیزان الله دې وکړي په دې مسلو سره خلاصوي الله دې وکړي چې ما د خلی هغه مسلې وتلې چې هغه حق او سچ مسلې ک بیا هم زما د خلی داسې مسله وتلې و زما فکر نه ولو زما پام نه ولو نو زه پر دې دلایل نه وایم پر دې مناظرې نه کوم جنگونه نه کوم زوم انسان یم انسان دی خطا به جنسوي خامخا. نو خیر الله رب العزت مرشد قرباني توفیق راکړي عزیزان الله دې مرشد توفیق راکړي چې موږ د الله
رضا د پاره وکړو الله دې موږ توفیق راکړي چې پیغمبر علی السلام مبارک ته پاره وکړو الله دې موږ توفیق راکړي چې خپل بابا چې هغه وفات شوی دی اده هغه وفات شوی ده د هغه د پاره قرباني وکړو خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د پیغمبر سره مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې مر پر حال دا تور نصیب کړي چې مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله